السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته. یو عمل چې عرب مخکې پښتانه اوس په مبتلا سول، ډېر غټ جرم دی او الله ته ډېر ناخوښ عمل دی، لکه طلاق ورکول. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، عبد الله بن عمر رضي الله عنه مبارک ویلی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ویلی دی ابغض الحلال الى الله، هغه بد چې د الله نه دی خوښ په حلالو کې هغه طلاق دی. او دغه رنګه بل روایت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ویلی ما احل الله شيئا ابغض الیه من الطلاق، هیڅ شی الله حلال نه دی ګرځولی بلکې حلال و محبوب به وي الله ته، ما سوله طلاق. طلاق الله ته ناخوښ عمل دی. حدیث رقم 14894 باب نمبر 10 صفحه 588 جلد نمبر 9 السنن الكبرى د امام بهقي رحمة الله عليه. نو محترمینو طلاق هغه عمل دی چې الله په ناراضه کیږي، د الله رسول په ناراضه کیږي او په موږ کې عادت ګرځېدلی دی. دا طلاق چې ورکول کیږي په څو صورتو کې، یا به یو ښځه ډېره خرابوي، خلک به طلاق ورکوي د مجبوریت په خاطر باندې. په هغه کې لا فقهای کرام وایي ګزاره دې ورسره وکړي، د ښځې سره دې ګزاره وکړي، طلاق دې نه ورکوي. او دا چې اوس پښتانه طلاق ورکوي دا بل ځای روږد دی، بیا طلاق ورکوي ښځې ته. دا ظالم دې ته نه ګوري چې د دې ښځې ژوند ما خراب کړي، ځکه عادت د ښځې دا دی چې له یوه خاوند سره دا خوشحاله وي، په ډېرو خاوندانو ښځه نه راضي کېږي. یو خاوند د دې مقصد د ژوند دی، دی نه دی لکه نارینه چې هر څو معینې ورکوي یې بس کېږي. نو ښځه په دغه طلاق سره رنګبدي سي، د دې عزت او د دې شان ته نقص ورسېږي. د دومره عظیم وزر او دومره عظیم جرم دی چې بیخي عظیم جرم دی، د دې ښځې ژوند یې ور برباد کړي. هر سړی دې ښځه غواړي چې تر اوسه یې له چا سره واده نه وي کړی، او هره ښځه خو ارقي دا نه غواړي چې زه دې خاوند غواړم چې هغې به له چا سره واده نه وي کړی، ځکه ډېر خوندې موږ وینو کونډې سي نور مړونه به وکړي، یا کونډې سي نور مړونه وکړي. دغه غرور، تکبر، عجب، مستی، دغه فرعونیت دا په نارینه کې پروت دی. الله جل جلاله ته به بیا ورسو حساب ورسره وکړو. چې امام ابو حنیفه رحمة الله مبارک وایي درې شان اسباب د کفر دي، د انسان ایمان به په کفر وربدلي، په هغو کې یو ظلم دی. دا څومره عظیم ظلم دی چې یو ښځه ستا سره وي، الله وایي ښه ګزاره ورسره وکړه، د فرعونیت و د ظلم و ګزاره مه ورسره کوه، هغه ستا تر لاس لاندې ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي خیر په تاسو کې هغه څوک دی چې خیر په اهل کې وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي ما ته راقرب هغه څوک دی چې خیر په اهل کې وي. نو دغه طلاق په پښتنو کې بیا خصوصا په دا سعودي کې چې کوم پښتانه دي، دوی د عربو سره ژوند کړی دی، بس دین د عربو چمونه شروع کړي دي. وایي چرمشکۍ له مار سره غځېدله، پر ما باندې غوټه پرې سوه، پر کارګه د زرکې چمونه کول باره خپل چمون ځنیر سو. دا زموږ کارګان څه کوي چې د زرکانو چمونه کوي؟ عرب ځان ته دي، هغو سره به الله خپل حساب وکړي، هغه هم ښه کار نه کوي، هغه هم بد کار کوي. د الله رسول یوازې عربو ته نه دی راغلی بلکې عجم او عربو ټول ته راغلی دی. معصومې ښځې برای رنګ وربد کړي، ژوند یې ور خراب کړي. الله له عذاره څخه څنګه نه بیریږي، د خدای څخه څنګه نه بیریږي. هر نو که د دې ښځې ته نه یې خوښ، نو دا خو نسي کولی چې لاړ شي بل ځای واده وکړي. نو ستا که دا نه خوښ، صبر ورباندې وکړه، صبر ورباندې وکړه. شیخ مبارک وایي
واده وکړي ښځه یې د پیس په مرض باندې اخته وه ښځه یې ټول د پیس په مرض باندې د دې بدن نیول سوی د پیس د مریض څخه طبعا د انسان داسې خوند نه ورکوي نو دوی مبارک وایي چې ماښام راغلی چې ویې لیدله چې دا په دې مریض اخته ده ما راسې فکر وواهه چې که هر څو دا ښځه ونازوي که هر څو ښه ورسره وکړي خو د دې په زړه کې به دا ورګرځي وایي زه خو د پیس په مرض اخته یم نو د ده به څنګه بد راسه کېږي نو خو شپه تېره شوه سهار به راوایي وایي اخ زه خو ړوند شوم زه خو په سترګو ړوند څه در وس نه یې خبر وایي 20 کاله دې معاینې ورسره تېر کړو 20 کاله ده پر ړانده ځان اچولي وو له کڼه بې لګوله او ړوند نه وو په حقیقت کې 20 کاله بعد یې معاینه مړه شوه معاینه چې مړه شوه چې جنازې ته جنازه یې ورکړه لمونځ یې ورکړه چې هدیرې ته یې وړله پخوا به ده یو چا ته لاس نیولی په دغه ورځ خپله رئیس خلکو ورته ته خو ړوند یې ده زه ړوند نه یم ما په دې وجه باندې دا ځان په ړندوالي باندې واچوه چې دی نه وي چې د ښځې زړه راسه زهیر نه شي دا خو به خامخا په زړه کې څه ورګرځي وایي زه خو مریضه یم خاوند ته به خوند نه ورکوم ما ځان په ړانده واچوه چې زه تا نه وینم چې ته اوس پیس مرض ولې یې کړ خلک د خلکو زړونه رانیسي انسان باید د انسان زړه رانیسي موږ زړونه بایلو زړونه له لاسه ورکوو شراوې ځان ته متوجه کوو دغو خلکو وله بلا که آخرت سم سي یا دنیا تاسې پام هم بیا پسې ور وکړي دا اوس خو بیا ښه دندې پښتنه ونیولې بس په فیسبوک کې پردۍ مردارې ګوري بارانې بیا پر خپله ښځه چیرې شپ راسي ته د فیسبوک پر ځای د الله قرآن در واخله ته د فیسبوک پر ځای باندې تسبیح واړوه ته د فیسبوک پر ځای باندې ورسه مسجد کې نفلونه وکړه بیا دې ستا له ښځې بد اوسي دا د انډیا بې شرمې دي د امریکا بې شرمې دي د عربو بې شرمې دي لڅې کونې ګرځي ګوري یې په ټلیفونانو په موبایلو کې باندې باره پر خپلو مینو باندې شوق نه رسي خبر خو یېر دی اخرت خو یېر دی پښتانه وو د جنت سره چې هغه خو روان دی وغږ دی نه پلار زوی ته غږ کوي چې ته په څه پسې یې نه مور غږ ورته کوي بس کول هغه یې کول نو ابغاز د شانو الله ته طلاق دی له دې څه ځانونه راوګورئ د خدای په لحاظ عمرې خو به نه ژوندي عمرې خو به دغه ځوانۍ نه یو وخت خو به مرې د خپل قبر دپاره الله جل جلاله دې زموږ پر جميع رحم وکړي څومره د الله څخه لرې کېږو څومره له دینه لرې کېږو څومره ناروا ته ورڅنې کېږو الله دې رحم راباندې وکړي والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته